بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کریم او پر تن وي. ملګرو، تیر ورځ البته موږ د تکراري چون ځینې ویډیوګانې ډیلیټ شوي وې، تکراري مو د ځینو هغه تیر شوو درسونو په هکله خبرې وکړې. کازټیو وربونه مو پرون وڅېړل چې کازټیو وربونه څه ته ویل کېږي، څه توپیر لري، په څو قسمه دي او څنګه په جملاتو کې وکاروو. دې ترڅنګ موږ په رون په ځینې کنجنکشنز او ایډوربس او دې ترڅنګ پریپوزیشنو باندې هم خبرې وکړې چې هغې کې ایون ذو، although، though او in spite of، despite، still، until او till او anymore. په دغه 9 مواردو باندې پرون موږ خبرې وکړې چې دا څه توپیرونه لري د یو بل سره او څنګه په جملو کې وکاروو، یعنی څه رول لري. نو په دغه اساس ګرامري رول یې څه دی. نو په دغه برخه کې موږ البته پرون په جزئیاتو خبرې وکړې، انشاءالله چې هغې کې به ستونزه نه وي. ما درته وویلې چې although informal دی او even though سره د دې چې فارمل دی strong expectation ښیي او دا خپله ټوله کنجنکشن دي. even though او although دواړه کنجنکشن دي. دا کنجنکشن د کانټراسټ یا ډیفرنس دپاره کارول کیږي چې څه اختلاف د نظر وجود ولري. یو طرف ته به پازیټیو اړخ وي، بل طرف ته به نیګیټیو. په پښتو کې موږ وایو چې سره له دې چې مثلا زه اوس وایم چې even though he is my teacher، مثلا یا که دا بیا خانه راځي استاد هغه دپاره I disrespect him که ووایم خانه دی. نو که داسې ووایم چې even though she's beautiful I hate her، مثلا سره د دې چې هغه ښکلې دی خو ورڅخه نفرت لرم. ښکلا او نفرت متضاد الفاظ دي. نو په دې اساس باندې تاسو دې دپاره even though کاروی شئ، ځکه چې when someone is beautiful expectation خو بیا په دا حالت کې دا وي چې you gonna like her but دا د expectation خلاف چې کله یو څه واقع کېږي ته چې even though she is beautiful I don't like her. نو دغسې ویلی شي. نو په دې اساس باندې دې دپاره even though حتی په دې ځای باندې موږ although هم کاروی شو although she is beautiful I hate her. نو دې ترڅنګ ما درته ویلي چې تاسې کوی شئ چې اوله کلاس را مخکې کوئ او دا مقدم مؤخر کوئ، مؤخر مقدم کوئ. یعنی مطلب دا چې I hate her even though she is beautiful یا I hate her although she is beautiful. او ما درته وی چې though تاسې معمولا په اخیر جملې کې کاروی شئ. دا اکثره په ایډورب کلاس کې کارول کیږي. جدي کنجنکشن خو په ایډورب کلاس کې کارول کیږي. she is beautiful I hate her though په اخیر د جملې کې هیڅ په معنا کې فرق نشته. دې ترڅنګ مرګلو ما in spite of او despite هم درته وی چې سره له دې معنا لري، خو فرق یې دومره دی چې هغه کنجنکشن دی او دا پریپوزیشن په صفت کارول کیږي. هغه ایډورب کلاس کې کارول کیږي، دا پریپوزیشنل فریز کې البته کارول کیږي، نه کلاس کې. نو کلاس او فریز، پریپوزیشن، کنجنکشن دومره توپیرونه. نوره معنا یې سره له دې عین معنا دی. او ډسپایټ ان سپایټ اف هیڅ توپیر نشته سوا د دې نه چې تاسې به ډسپایټ اف نشئ ویلی. ډسپایټ سره به ډسپایټ وایي، ان سپایټ سره بیا تاسې کوی شئ اف وکړو ان سپایټ اف. نوره دا فریز دی تاسې کوی شئ in spite of being beautiful I hate her یا despite being beautiful I hate her. even though she is beautiful I hate her. although she is beautiful I hate her. I hate her she is beautiful though یا she is beautiful I hate her though. نو تاسې کوی شئ چې دغسې جملې ټوله یو رقم معنا لري، یو مفهوم لري. تاسو خاص هغه طرز د جملې لږ بدلیږي، نور مشکل نشته. until، till او still باندې مو خبرې وکړې. until او till توپیر یوازینی دا و چې till چون کوچنی دی د انټل په نسبت، نو انټل لکه فارمل دی د ټیل په نسبت. همدغه توپیر دی. دواړه ټایم دپاره کارول کیږي. مثلا until 6 o'clock یا till 6 o'clock in the morning. مثلا ګل اصغر جي ته که زه یو جمله ووایم چې I waited till evening yesterday for you. مثلا تا دپاره مې تر ماښامه پورې پرون انتظار وکړو. مثلا I was waiting for you till 6 o'clock in the evening. مثلا زه تر 6 بجو د ماښام پورې تا ته منتظر وم. تاسې ویلی شئ I was waiting for you
till 6 o'clock in the evening. مثلا تداسم till 6 o'clock in the evening یا until 6 o'clock in the evening دواړه یو مفهوم لري خو until ډیر فارمل دی نسبت till ته او still ما درته ویلي چې still چې کله تاسې دا د emphasis دپاره کارول کېږي یعنی تاکید دپاره چې کله ته continuation د یو څه باندې تاکید کوي د یو عمل باندې یا state باندې چې جریان مثلا still معنا تر اوسه پورې او till until تر دې وخته پورې still تر اوسه مثلا زه وایم چې I am still his friend تر اوسه د هغه ملګری یم he is still upset هغه تر اوسه پورې خفه دی یا he is still waiting for you هغه تر اوسه پورې تا ته منتظر دی نو په دې مواردو کې موږ کاروی شو دغه او anymore ما درته ویل چې anymore لکه په simple present tense کې کارول کېږي negative sentence کې یا negative interrogative sentence کې او په اخر د جملې کې کارول کېږي او anymore یعنی نوره نه دغسې یعنی not anymore لکه دغسې مواردو لپاره مثلا he is not my friend anymore situation برخه کې هغه زما نوره زما ملګری نه دی یا مثلا یو څوک وایي چې I will not wait for you anymore خو اکثره simple present tense I don't wait for you anymore زه نوره تا ته انتظار نه کوم I am not your friend anymore زه نوره ستا ملګری نه یم نو په دې اساس باندې یا مثلا I don't teach to the students anymore زه نوره شاګردانو ته درس نه ورکوم she doesn't come here anymore هغه نوره دلته نه راځي یا he doesn't go to Afghanistan anymore هغه نور افغانستان ته نه دی simple present tense کې معمولا کارول کېږي simple present tense negative sentence کې او په end of a sentence کې دا کارول کېږي نو په دې اساس باندې ښه نن مرګلو چې کومه موضوع ما ټاکلې دی او موضوع دلچسپه موضوع دی او ښه موضوع دی او د مرګلو خواهشات هم ده چې په دې باندې باید خبرې وشي او دې ترڅنګ ډېرو مرګلو دغسې پوښتنې مطرح کولې چې د نننۍ موضوع سره اړخ لګوي هغه دا چې نننۍ موضوع د action verbs او stative verbs په نامه دی یعنی action verbs یا dynamic verbs هم ورته ویل کېږي او stative verbs یا non continuous verb هم ورته ویل کېږي دغو ته نو دا باندې به خبرې کوو چې دا څنګه وربونه دي او څنګه کارول کېږي او چېرته کارول کېږي څه توپیرونه لري یو بل سره خو دومره په مقدمتي شکل ټولو ملګرو چې سلامونه رالیږلي دي ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ګل اصغره چې ستاسو سلامونو ته ځانګړي وعلیکم السلام ځکه چې تاسو یو ګیله کړې وه هغه دا چې پرون فکر کوم ما وعده کړې وه چې لایو نه شاته به زه در سره خبرې کوم خو بیا مې زړه ونه شو البته زه چون بیکاره وم خو ما ویله چې البته ویده به وي دې په خاطر چې ستاسو د خوب مزایم نشم بیا مې شاته زحمت در نه کړو خو که داسې خبر وای چې بیا شاته ګیله کوئ طبعا زنګ مې درته کولو خو په هر صورت معذرت مې ومنئ ډېر ښه خپلواک صاحب مننه هر کله راشي مومن صاحب تاسو ټولو ته سلامونه او دلسوز صاحب او نور ملګري چې ګوري او انس صاحب او بره چې نور ټولو ملګرو سلام او کلام را لیږلی دی ټولو نه نړۍ مننه وطندو صاحب تاسې او رښتیا هم چې واتساپ ته ما د څو ورځې سر نه دی ورید کړی معذرت مې ومنئ حتما به انشاءالله نن درځم او تکل صاحب تاسو ته ټولو مرګلو ته سلامونه او احترامات علامه خوشحال لره ښه ځمه مرګلو دا چې نننی درس موږ د ډاینامیک او stative verbs یا action verbs او non continuous verbs په باره کې دی دې په باره کې به لږه رڼا واچو د څنګه وربونه دي یعنی څنګه وربونه دي او چیرته کارول کېږي مرګلو ډاینامیک verbs دا چې دي دا اصلا action verbs دي دا معنا چې دا یا continuous وربونه دي دا په continuous ټینسونو کې کارول کېږي ټول ډاینامیک وربونه چې دي دا کنټینوس ټینسونو کې کارول کېږي تاسو ته ما ویلي دي چې کنټینوس ټینسونه کنټینویشن د اکشن ښیي او کنټینوس ټینسونه مې بل درته ویلي دي چې د سیمپل ټینسونو خلاف قطعا اکشن سچویشن یا سټیټ اف بینګ په باره کې خبرې نه کوي ټول کنټینوس ټینسونه مې بل درته ویلي دي چې دې کې پریزنټ پارټیسیپل کارول کېږي یعنی فورث فارم اف ورب یا آی ان جی فارم اف ورب کارول کېږي کوم وربونه چې آی ان جی خوري هغه ډاینامیک وربونه دي یا کوم وربونه چې په کنټینوس ټینسونو کې کارول کېدای شي یا کارول کېږي هغه ډاینامیک وربونه دي کنټینوس ټینسونه تاسو ته ښه دقیق معلومات شته چې پریزنټ کنټینوس پاست کنټینوس فیوچر کنټینوس پریزنټ پرفیکټ کنټینوس پاست پرفیکټ کنټینوس فیوچر پرفیکټ کنټینوس بی ګوینګ ټو ټینسونه چې دغه مواردو کله چې ورب آی ان جی وخوړه بدون د شک د ورب چې دی د مین ورب چې کوم دی دغه ته ډاینامیک مین ورب ویل کېږي دا مین ورب کې بیا ډاینامیک ورب دی یعنی یا اکشن ورب دی یا ډاینامیک verb دی مثلا
eat خوړل I am eating right now ځکه مرګلو دې ته ډاینامیک ورب ویل کیږي چې دا یو فعل چې دی یو حرکت ایجادوي یو حرکت I am eating I am drinking water نو drinking water یو حرکت کوي I am going I am walking to school نو walking to school یو عمل دی ځکه دا متحرک دی دته ډاینامیک یعنی متحرک ته وایي stative ساکن ته وایي چې غیر متحرک وي نو په دې اساس باندې ډاینامیک وربونه یخ ته وایي چې یو عمل کې یو شی ښیي یو حرکت ایجادیږي مثلا زه وایم چې I am watching TV watching یعنی لکه watching لکه دا یو عمل دی چې زه کوم watching TV نو په دې اساس باندې ټول ډاینامیک وربونه ګرامیټیکلی ing خوړای شي او ټول ډاینامیک وربونه ګرامیټیکلی په ټولو کنټینیوس ټینسونو کې کارول کیدای شي مطلب دا چې پریزنت پارټیسیپل حالت اختیاروي شي یعنی speak speaking walk walking teach teaching read reading make making پس پوه شئ چې کومو وربونو ing حالت اختیاروی شو یا په کنټینیوس ټینسونو کې کارول کیدای شو تاسو ډایرکټ ووایئ چې دا مین ورب دی په مین ورب کې طبعا دا ډاینامیک ورب دی ډاینامیک ورب ځکه دی چې دا یا اکشن ورب دی ځکه چې دا اکشن ښیي یا ځکه چې کنټینیوس ټینسونو کې کارول کیږي پس کوم ورب مین ورب چې کنټینیوس ټینسونو کې کارول کیدای شي او ing خوړای شي نو دا طبعا دا ډاینامیک ورب دی او ترڅنګ اکشن ورب ځکه ورته وایي بل نوم اکشن ورب دی چې ما درته ویلي مرګرو چې سیمپل ټینسونو او کنټینیوس ټینسونو یوازینی فرق همدا دی اساسي ډیره مهم ټکی دی دا ډیره مهمه نقطه دی هغه دا چې کنټینیوس ټینسونه فقط اکشن ښیي سچویشن یا state of being په باره کې قطعا خبرې نه کوي او سیمپل ټینسونه اکشن او سچویشن دواړه ښیي نو مطلب دا که زه وایم چې I am going to school I am watching TV I am listening to my teacher I am reading I am writing I am going I am دا ټول چې دي دا ing خوړی دی ورب دا ټول کنټینیوس ټینس نه دي د وربونو چې ing خوړی دا ټول ډاینامیک ورب دی دې ته مرګلو ډاینامیک ورب ویل کیږي اوس برعکس stative ورب دې ته ویل کیږي چې هغه ګرامیټیکلی ing نشي خوړی قطعا کله چې ing نشي خوړی دې نه معمولا داسې معلومیږي چې دا د سټیټ دپاره کارول کیږي نه د اکشن دپاره ځکه دې کې کوم حرکت نه اختیاریږي حرکت نه راځي ښه دې کې حرکت نه راځي نو په دې اساس دې ته stative یعنی ساکن دی غیر متحرک دی یا په دې اساس چې دا state of being ښیي نه action یو عمل نه ښیي چې I am playing cricket I am going to school یو عمل وي دا state ښیي stative وربونه مرګلو ګرامیټیکلی ing نشي خوړی قطعا ګرامیټیکلی ing نشي خوړی نو دغته نان کنټینیوس ورب هم وایي نان کنټینیوس ورب په دې معنی چې دا په کنټینیوس ټینسونو کې نه کارول کیږي د دې په خاطر چې ته کنټینیوس ټینس کې وکاروئ کوشش وکړئ چې مربوطه سیمپل ټینس کې وکاروئ که تاسو حدا پریزنت کنټینیوس ټینس وي دغه ورب په سیمپل پریزنت ټینس کې وکاروه که پاست کنټینیوس کې د زړه کیږي ما یې کاروه په پاست سیمپل کې وکاروه که فیوچر کنټینیوس ته د زړه کیږي په فیوچر سیمپل کې او پریزنت پرفیکټ کنټینیوس کې د کزړه پریزنت پرفیکټ سیمپل کې او که پاست پرفیکټ کنټینیوس کې پاست پرفیکټ سیمپل که فیوچر پرفیکټ کنټینیوس کې فیوچر پرفیکټ سیمپل کې نو تاسو د کنټینیوس ټینس په ستې دا ing ورنه کوي ګرامیټیکلی که ing مو ورکړه ډیره لویه اشتباه مو وکړه او دا ګرامیټیکلی یعنی مطلب دا چې تاسو بالکل غلط کړئ یو مثال درته وایم چې ښه پوه شئ مثلا love چې دی دا یو ورب دی مین ورب دی په مین ورب کې دا stative ورب دی stative ورب په دې معنی چې love قطعا ing نشي خوړی ځکه دا ډاینامیک ورب نه دی دا نان کنټینیوس ورب دی دا یعنی ing نه چې خو چې ing خو ورکې ته خو اکشن دی کړه خبره دی اکشن ته ویوړه دا خو اکشن ورب نه دی کنه دا خو یعنی ډاینامیک نه دی دا خو stative ورب دی یا دا مثلا نان کنټینیوس ورب دی نو که ته وایې چې زه تا سره مینه لرم ته به وایې چې I love you ته قطعا داسې نشي ویلی چې I am loving you یا I was loving you نه I am loving you داسې به په ژوند کې ته چانه ونورې او نه ګرامیټیکلی ته love ته ing ورکوی شي ولې ځکه چې love
dynamic verb نه ده یا action verb نه ده چې تا انجی ورکې دا stative verb ده یا دا non continuous verb ده دا په continuous tense کې نه کارول کېږي دا په simple present tense کې کاروي نسبت دې ته چې ته په present continuous tense کې وکاروي I love you. نو بس تاسې به مثلا برعکس د love که hate د نفرت کولو ته وایي I hate you به وایي داسې به نه وایي چې I am hating you یعنی ځکه چې دا ته یو عمل نه کوي I love you دغه ته احساسات دروني دي داخلي احساسات دي څه ظاهریږي نه که زه وایم چې I am eating نو I am eating I am drinking I am going I am walking I am talking حرکت دی خو که زه وایم چې I am loving دا سکین دی سکون دی دغه عمل نه دی دا یو حالت دی یو state دی I love you یعنی هیڅ ظاهر چې شی ماته نه کوي هیڅوک په ما باندې نه پوهېږي چې زه څه شی کوم ممکن I love you ممکن I hate you خو څوک پوهېږي نه ځکه emotions یا مثلا په دې کې د داخلي emotions دي مثلا دې کې یو action نشته نو په دې اساس تاسو love او hate ته ing نشئ ورکړئ grammatically مرګلو صحیح دی تاسو به ووایئ چې I am hating you ور دې کړو خو دا هیڅ سنس نه کوي نه به چا نه واوري او نه grammatically دا سنس کوي دا کاملا غلط دی د ګرامر نه ولې چې دا stative verb دی او دا state of being ښیي یا situation ښیي نه action بل مثلا want غوښتلو ته وایي want دا stative verb دی تاسې نشئ ویلی چې I am wanting your pen زه ستا قلم غواړم ولو که اوس یې غواړې ته به چې I want your pen داسې نه I am wanting want قطعا ing نشي خوړی ځکه دا dynamic verb نه دی دا مثلا دا non continuous verb دی دا action نه ښیي state ښیي I need your pen یا need داسې نه چې I am needing no need I need your pen. I wanted his pen yesterday. مثلا پرون می دی هغه قلم تاسو نشه I was wanting I am wanting I will be wanting نه دغه شیان ونه کې مقصد دا چې دا dynamic verb او stative verb یو بل په متضاد کې واقع دي او بل مهم مثلا داسې ډېر دي زه به انشاءالله تاسو ته ټوله لیکمه خو ځینو مواردو کې مثلا have لرلو ته وایي I have 6 brothers I have 6 sisters نو ته مرګلو داس نه I am having 6 brothers I am having 6 sisters نو دې په ځای چې ته ووایې چې I am having 6 sisters ته ووایې چې I have 6 sisters ځکه چې have stative verb دی نه dynamic ing نه خوري یې تاسو ذهن ته به یو پوښتنه راغلې وي چې ته بن موږ have سره ing لیدلی دی بلکل زه همدې خبرې ته راتلمه هغه دا چې مرګلو ځینې وخت کې یو ورب هم ډاینامیک کیدای شي او هم سټیټیو کیدای شي مطلب دا چې خو هغه په معنا کې توپیر وي چې یو مثال همدا have دی have د لرلو په معنا کې شي دا سټیټیو ورب دی نو دا ing نه خوري که د لرلو په معنا شي چې ما درته وویلې چې لرل مثلا پوزیشن یا ملکیت وښیي زه وایم چې I have 6 classmates زه شپږم صنفیان لرم I have 30,000 followers زه مثلا 10,000 فالووري لرم صحیح ده مثلا یا ملاتړي په اصطلاح سپورټرز لرم مثال د اوس واخلي مثال زه وایم یا ووټرز لرم چې ماته رایه راکوي په هر صورت نو مثلا ته کوای شي have د لرلو په معنا ته ing نشي کاروای مثلا که پاست کې کاروي I had 600 followers yesterday نو ته کوای شي چې have د stative verb په صفت وکړئ ولې به پوزیشن ښیي خو که ته have dynamic verb په صفت وکړئ بیا به د پوزیشن په معنا یا ملکیت په معنا نه راځي بلکې دلته به have د eating په معنا هم راتلی شي مثلا I am having dinner دا معنا نه چې زه ډینر یا د ماښام ډوډۍ لرم دا معنا نه معنی بدله شوه معنی چې شو I am eating dinner I am having dinner دا معنا چې I am taking dinner I am eating dinner I am having lunch it means that I am eating lunch so having is not a stative verb here it is a dynamic verb it means different from the stative verb it doesn't mean possession it doesn't show possession it shows a dynamic verb which means the action of eating the action of taking something so you would say I
am having a picnic. It means I am having a picnic means I am experiencing a picnic. It means it doesn't show a position. It means I experience something. So in this case, you can use have as a dynamic verb with a different meaning, not as a stative verb. محمدي صاحب نړۍ مننه علامه خوشحال نه راستاسو یسان دی بس یو مسؤلیت دی طبعا د مسؤلیت له مخې به خپلو افغانانو ته چې د خپلو شته امکاناتو نه په استفادې سره به طبعا همکاري کوو دا یو مسؤلیت دی علامه خوشحال لره نو مرګلو عمده توپیر دی ما درته وویلې چې ځینې حالاتو کې یو ورب هم د ډاینامیک ورب په صفت کارول کیږي هم د سټیټیو ورب په صفت خو که چیرته یو ورب داسې و چې هم ING خوړای شو هم یې نشه خوړای تاسې قطعا نشئ ویلی چې دا سټیټیو ورب دی خو دا سټیټیو ورب یې خوري دی نه خوري نه دا معنا چې سټیټیو ورب په بل مفهوم سره راغلی هغه سټیټیو ورب نوره نه دی مطلب دا چې یعنی یو ځینې وخت کیدای شي چې یو ورب هم سټیټیو حالت اختیار کړي هم ډاینامیک حالت اختیار کړي مثلا think مثلا چوت فکر کول خیال کول که زه ووایم دا اصلا سټیټیو ورب دی صحیح دی یا فیل احساس کول I don't feel good today زه نن ښه احساس نه کوم دا معنی چې I am sick مریض یم صحیح دی نو دا سټیټیو ورب دی خو که ته ووایې چې how are you feeling ته څنګه احساس کوي نو دلته د هغه سټیټیو په مفهوم نه راځي صحیح دی how are you feeling دا معنی چې how are you doing دا په نوم طبعا تاسو بیا په دغه ځای کې کوم مشوش نشئ البته یو مغالطه درنه ایجاد نشي په دې اساس چې د هغې مغالطې او هغه تشویش مخنیوی شوی نو په دې اساس ما ځینې طبعا هغه توپیرونه واضح کړه نن به مرګلو زه دا مقدمتي خبرې وي د سټیټیو او ډاینامیک وربونو په هکله ځینو مرګلو ډېرې پوښتنې هم کړې وي په دې هکله او خو زه به دومره وایم چې ګریمیټیکلي او دې سر نه کارول کیږي او یو ځینې مرګلي پوښتنه کوي هغه به مو وایم د بي چې دی بي د بیکم په معنا راځي د خپله په ذات کې سټیټیو ورب دی خو ځینې وخت کې مثلا بي I want to be a teacher he is a teacher he is being a teacher نو دغسې یو هغه دی چې he is a teacher او he is being a teacher دغه مفهوم کې څه فرق دی نو فرق یوازینی دا کیدای شي ځکه بي چې د سټیټیو ورب دی دغه ING نشي خوړی کلی چې وخوا دا سټیټیو نه دی ډاینامیک نو هغه په ځان ته مفهوم سره راځي نو موږ ویلی چې he is a teacher دا معنا چې he is always a teacher یا he is a regular teacher که زه چې he is being a teacher دا معنا چې he is temporarily a teacher یا he is acting as a teacher it means that he is not a teacher but he is acting as a teacher so he is being a teacher means he is acting as a teacher it means he is not a teacher and he acts as a teacher so when someone is being a teacher means that he is not a teacher but he is acting as a teacher so in this case being is not used as a stative verb it is used as a dynamic verb because we cannot use ING or the form of verb with the stative verbs so this is the main difference you should know sometimes a verb can have two meanings or in this case in one case the verb can be dynamic in second case the verb can be stative so you should know the differences and you should know the meaning of that so I would once again say that stative verbs are used to show state of being not action with stative verbs we cannot use ING and the stative verbs we cannot use stative verbs in continuous tenses. We have to use stative verbs in simple tenses instead of continuous tenses. It means that if you are interested to use stative verb in present continuous tense, please use it in simple present tense, not in present continuous tense. Because continuous tenses are used to talk about continuation of an action and stative verbs don't show an action and stative verbs show state of being so that's why please use stative verbs in simple tenses instead of continuous tenses if you are interested
in making sentences in continuous tenses, then use dynamic verbs in continuous tenses instead of using the stative verbs. So that's why we call stative verbs non-continuous verbs, because they are not used in continuous tenses. So this is the main difference. And we have a lot of stative verbs and a lot of dynamic verbs. But one thing I should tell you, and I would like to let you know, that we have the majority of dynamic verbs. So dynamic verbs are the majority. It means most of the verbs in English grammar are dynamic verbs. We have very specific and very limited stative verbs. We don't have that much stative verbs. We have very specific stative verbs, but the majority are dynamic verbs. دا ډېره اساسي خبره وه مرګلو چې اکثریت وربونه په انګلیسي کې هغه ډاینامیک دي. سټیټیو وربونه ډېر محدود وربونه دي. انشاءالله چې اکثریت به هغه ډېر به زه نن در ولیکمه په تخته باندې. انشاءالله تختې باندې به کار هم وکړو. که بیا هم څه ستونزه وه زه مو په اختیار کې مرګلو خدمت کې یم. نو مقصد دومره دی چې زه د کمره اړومه تختې ته. اوس به زه تاسو تختې باندې د ډاینامیک ورب باندې او سټیټیو وربونو. ډاینامیک ورب خو ستونزه نشته، هغه خلاصه خبره ده، خو د سټیټیو وربونو باندې به زه خبرې وکړم. ښه مرګلو که تاسو بیا هم په تختې کې څه ستونزه وه زه مو په خدمت کې یم چې درته تنظیم یې کړمه. تاسو هر وخت کوی شئ چې ووایئ چې تختې کې دغسې ستونزه شته یا نشته، یو اطمینان په خاطر. ښه خدای دې وکړي چې تخته سمه وي. نو ملګرو چې تخته سمه وي، نن د سپتمبر یا نهمې میاشتې 14 تاریخ دی د 2019 کال. ښه نو ملګرو نن په ورب اقسامو یو څو. What time you start the class? Please sir, give me an answer. Saddam brother, as I told you before, that we start our class at 9 o'clock in the evening every Wednesday and Friday. ها نو مرګلو دا اوس که ورب مرګلو دلته زه تاسو په دوه حصو باندې وویشم. نو یو ته به ولیکم چې dynamic verb. صحیح ده؟ یو ته dynamic verb او بل ته stative verb. صحیح ده؟ stative. ښه یو ته مرګلو dynamic verb ویل کیږي، بل ته stative verb ویل کیږي. که لږ ښه درته واضح کړمه، د dynamic verb ته action verb هم ویل کیږي. action ځکه یو action دی، ما درته ویلی چې یو state دی. ځکه action ګوره ما درته ویلي چې یو simple تنسونه دي، یو continuous تنسونه دي. simple تنسونه action او state دواړه ښیي، عمل او حالت دواړه ښیي. او continuous تنسونه فقط و فقط action ښیي. نو چې فقط action ښیي، نو dynamic verbs یا action verbs دا معنی چې دا ټوله ing خوړی شي. دا ing خوري. دا هغه وربونه دي چې present participle حالت خوړی شي. مثلا ورب سره موږ چې کله ing استفاده کوای شو، دغه ورب ته dynamic verbs یا action verbs ویل کیږي. کله چې موږ grammatically د یو ورب سره ing کاروای شو، دې ته dynamic verb ویل کیږي. چې موږ موضوع دا نه دی او دا ډیره واضحه موضوع دی. ښه تاسو به پوښتنه دا وکړئ چې ښه کله یو ورب ډاینامیک دی. زه به درته وایم چې هر کله چې یو ورب سټیټیو نه وي دا ډاینامیک دی. ځکه چې بل حالت ورب لري نه. ورب به طبعا دوه حالت لري، یا دا چې ورب ډاینامیک وي یا دا چې ورب سټیټیو وي. که سټیټیو و زه به تر اکثره انشاءالله چې د سټیټیو وربونه ډېر محدود دي. دا مو چې زده کړه ډاینامیک، باقي ټول ډاینامیک دي. نو زه به تر ډېره حده تاسو ته سټیټیو وربونه درکړم. که دا ورب سټیټیو دی، که انشاءالله که دا نه و دا به ډاینامیک وي. وګوره ورب که ګرامیټیکلی ing خوړی شوه یا کنټینوس ټینسونو کې کارول کېدو، نو تاسو به ویلی شئ چې دا ډاینامیک ورب دی یا اکشن ورب دی. که چیرته نه کارول کېدو، خاص په سیمپل ټینسونو کې کارول کېدو، سیمپل ټینسونه سټیټ ښیي او کنټینوس ټینسونه سټیټ نه ښیي، نو کله چې سټیټیو کله چې فقط سیمپل ټینسونو کې کارول کېدو، نه کنټینوس ټینسونو کې، نو پوه شه چې دا سټیټیو ورب دی.
stative verb ته مرګلو ځکه stative verb وایي چې stative verb په کنټینیو یا اکشن نه ښیي state ښیي نو دغه وایي چې non continuous verb هم ورته وایي non continuous د non continuous ځکه ورته وایي چې دا continuation نه ښیي دا یعنی continuous تنسونو کې نه کول کېږي دا non continuous verb دی stative verb یعنی non continuous verb یعنی state ښیي اکشن نه ښیي او dynamic برسه مطلب دا چې دا فقط verb دی خو دې سره ing قطعا نشئ استعمالوئ دغه ing به تاسې نشئ استعمالوئ ځکه یو مثال درکړم بیا ښه پوهیږئ مثلا go صحیح دی go چې موږ کاروو دې سره قانونا ګرامیټیکلی موږ ویلی شو going I go to school, I am going to school, I went to school, I was going to school, I will go to school, I will be going to school, I have gone to school, I have been going to school, I had gone to school, I had been going to school, I will have gone to school, I will have been going to school. وګوره په د شپږ سو کنټینیوس ټول 12 ټیسونه مې استفاده کړه په ټولو ټیسونو کې going دغه ing وخوړه دې ته ویل کېږي نو دې نه معلومه شوه چې going grammatically dynamic verb دی او هیڅ ستونزه نه لري موږ ورسره verb په کنټینیوس ټینسونو کې کاروی شو ډېر عادي یعنی مطلب دا چې تاسې قانونا grammatically کوی شئ چې دې سره ځکه دا dynamic verb دی او stative verb مثال که زه ووایم چې love مثلا love که زه ووایم چې love نو دغه stative verb یا non continuous verb دی صحیح دی دا معنی چې موږ دې سره دغه که چېرته love څوک loving داسې ing ورکي موږ د دې کلک خلاف یو دا ing نه خوري صحیح دی قطعا تاسې به په ګرامر کتابونو کې یا د نیټیو سپیکر نه داسې ونه اورئ چې love ته ing ورکي loving نو مطلب دا چې کله love موږ داسې ویلی شو I love you simple present tense کې خو موږ نشو ویلی present continuous کې I am loving you نه دا نشو ویلی موږ ویلی شو simple past کې چې I loved you خو داسې نشو ویلی چې I was loving you نه past continuous کې نشو ویلی موږ simple future کې ویلی شو I will love you خو future continuous کې I will be loving you دا نشو کوی نو present perfect کې I have loved you ویلی شو I have been loving you دا کار نشو کوی future perfect simple کې ویلی شو I will have loved you خو I will have been loving you دا نشو کوی دا past perfect کې ویلی شو I had loved you خو past perfect continuous کې I had been loving you دا نشو کوی نو مطلب دا چې دا دغه stative verb چې دی په د شپږ continuous ټینسونو کې نه کارول کېږي یعنی present continuous past continuous future continuous present perfect continuous past perfect continuous future perfect continuous په دا شپږو continuous ټینسونو کې ځکه نه کارول کېږي چې دا non continuous verb دی یا د stative verb دی نو دغه ing نشي کارول کېدی نو مطلب دا چې دا فقط د دې په ځای چې کنټینیوس ټینس کې وکاروي کوشش وکړه چې په سمپل ټینس کې وکاروي مطلب دا که ته پریزنټ کنټینیوس کې دلچسپي لري قانونا ګرامیټیکلی نشي کاروی ته په سمپل پریزنټ ټینس کې وکاروه د دې په ځای چې I am loving you ووایه چې I love you که ووایه چې I am hating you ووایه چې I hate you نو مرګلو اوس ځمه اوس درته اوس خو تاسو سره یو ذهنیت پیدا شو چې ولا د سټیټیو دا خبره دی ډاینامیک ورب او سټیټیو ورب څه ته ویل کېږي اوس ځمه درته سټیټیو وربونه کتار کومه چې تاسې پوه شئ چې سټیټیو ورب څه ته ویل کېږي څنګه کارول کېږي خو یو شي ته مو فکر وي چې ای چا خبره چې وزر درته کومه چې دغه سټیټیو وربونو ته انجي ور وانهچوئ هېڅکله ing Sir, can we do this? I am a lover. Yes, Saddam brother, because lover is a noun. It is not a verb. We are talking about verb. Love is verb, but lover is a noun because verb plus er is equal to noun. Speak, speaker. Love, lover. Make, maker. The two that teach, teacher. Write, writer. Read, reader. پس موږ ویلی شو مرګلو چې ورب ته er ور واچوي په اسم بدلیږي so love verb plus er is equal to noun love lover so lover is a noun we are not talking about noun we are talking about verb okay because we cannot use ing with nouns I cannot say Saddaming because it's a noun
اوکې نو مرګلو اوس ځو که خیر وي راشه چې سټیټیو وربونو ته لاړ شو تاسو خو دا نه ټولو نه پوه شوئ نو زه به سټیټیو ورب درته وښیم ښه دا به د سره مرکب نه چې سټیټیو ورب ښه stative verbs یا non continuous verbs نو اوس تاسو ان شاء الله لږ په پوه شئ چې stative verbs څه ته ویل کېږي زه به اوس درته یو یو ولیکمه ښه یو دی مرګلو دغه love صحیح شو love دا معنا چې مینه کول یا محبت کول صحیح شو یا مثلا موږ تاسو وایو چې مینه کول صحیح شو مینه کول یا محبت کول تاسو ویلی شئ چې I love you I don't love you. Do you love him? Do you love your father? Do you love your mom? Do you love your kids? Do you love your son? Does she love her kids? Does she love her teacher? Does he love his mom? Does he love his brothers? نو مرګلو تاسو په مثلا تاسو د پریزنت کنټینیوس په ځای تاسو کوئ سمپل پریزنټ ټینس کې هم په مثبت کې سوالیا کې مثلا انفارمیشن کوېشن کې who do you love Who do you love? That's who are you loving? دا کار ونه کوي ING سره غرض ونه لري نو تاسو کوئ چې مثلا I love him یا مثلا په دا خو مثبته جمله وه چې ما وکاروله منفي کې تاسو کوئ I don't love him مثلا تاسو کوئ سوالیه کې وکاروئ هیڅ خبره نشته مثلا do you love him هیڅ خبره مطلب مې دا دی چې دا love دا وګوره ټولو حالتونو کې love do you love him تاسو کوئ داسې وکاروئ مثلا یا انفارمیشن کوېشن کې وکاروئ هیڅ خبره نشته زه وایم چې who do you love who do you love وګورئ مرګلو love ما دې کې یعنی تاسو نشئ کوئ چې ووایئ چې I am loving him. No, it's incorrect because love is a stative verb. It is not dynamic verb, which means that we cannot use ing with love because it is non-continuous verb. It is stative. No margalo der asande. I don't love him. Do you love him? Who do you love? Masan, if you love him, I will hate you. Kaya gasra di mina waka zabatana nafrat. If you love conditional sentences ki. Yeah, I will not hate you unless you love him. Masan negative conditional sentence. Masan margalu tasu tula arraqam kaurawai shay. Masalan po passive ki he was loved by him. I was loved by him. I am loved by him. مثلا simple past tense کې مرګلو تاسو کوئ simple past tense کې خاص دا بدل کړئ I loved him یا هغه سره مې مینه لرله دا معنی چې I loved him هغې سره مې مینه لرله خو I don't love him anymore یعنی نوره ورسره مینه نه لرم I loved him before I loved him 3 years ago but I don't love him anymore یعنی 3 کاله مخکې ورسره مینه لرله خو اوس یې ورسره مینه نه لرم نو I didn't love him Did you love him? Who did you love? Simple past is. Simple future. I will love him. I will not love him. Will you love him? Who will you love? مثلا په perfect tenseونو کې ټولو کې تاسو کاروئ شئ خو مرګلو continuous tenseونو طرف ته لاړ نشئ خدام دشي مثال دا یو رقم ته مثال و چې تاسو ته مې وویلې خلاص ډېر عادي او ډېر اسان او ډېر فکر کومه چې دلچسپ ها مرګلو دې په ضد کې یو بل سټیټیو ورب د چې هغې ته هیټ وایي هیټ دا معنا چې نفرت کولو ته وایي صحیح شو نفرت کول یا کرکه کول چې شی کرکه کول موږ تاسو پښتانه ورته نفرت ته کرکه کول وایي کرکه I hate you یعنی تا نه کرکه کوم تا نه نفرت کوم یا I hate this food یعنی د خوراک نه زه کرکه کوم دا خوراک مې نه خوښیږي I don't مثلا I don't like it لکه داسې I hate it دغه داسې به نه وایي چې I am hating this food نه I hate this food مثلا I don't hate my father I love my father I don't hate him نو مرګلو تاسو ګورئ ټوله simple tenseونو کې
I love him, I don't love him. مرګلو تاسو hate همداسې لکه love مې چې وکارولو تاسې کولی شئ چې دې په ځای hate هم وکاروئ. مثلا he hates me. He hates me. He doesn't hate me. Does he hate you? Yeah, does he hate me? Why does he hate me? هغه ولې ما خو داسې I am hating you, he is hating me. نه تاسې ing دې ته ورنکړئ. مثلا who do you hate? نو تاسې کولی شئ ملګرو مثلا یا she hates spaghetti. She hates banana. She hates apple. مثلا داسې هم کېدای شي she hates apple. مثلا مڼې نه نفرت کیږي. It means that she doesn't like apple. نو مطلب دا چې مرګلو دا ټوله تاسې کولی شئ چې hate هم وکاروئ. دا stative verb دی خو انجي طرف ته لاړ نشئ. دا خبره چې کومه ځکه دا state ښیي. او بل مثلا مرګلو که زه like ووایم like دا معنی چې خوښول. صحیح شو؟ like دا معنی چې خوښول. like نو ته مرګلو liking دا شی نشي ویلی grammatically ځکه چې like stative verb دی. هیڅکله I like you, I like your comment, I like your handwriting. تا لاس لیکنه مې خوښیږي, تا خط مې خوښیږي. I like your handwriting. داسې نشي ویلی I am liking your handwriting. نه, I like your brother, I like your teaching. ستا تدریس مې خوښیږي. داسې نشي ویلی چې I am liking your teaching. No, because like is a stative verb. It is a non-continuous verb. We cannot use ing with stative verbs. So I cannot say I am liking you because like is a stative verb, not dynamic. So we should say I like you. Sir, your teaching is very interesting. I like your teaching. نو تاسو کولی شئ مرګلو چې همداسې like کې جملې مثلا ډېر اسان او ډېر عادي او ډېر دلچسپ she likes my teaching. مثال she likes my teaching. دا معنی she is liking my teaching. No, she likes my teaching. Does she like my teaching? Yes, she does. She likes your teaching. What does she like? What does she like? مثلا که simple past کې I liked مثلا I liked your teaching yesterday. پرون می تا تدریس خوښ شو. I didn't like his teaching yesterday. دی هغه تدریس می خوښ نشو. What do you like? What did you like? I didn't like anything yesterday, to be honest. نو تاسې کولی شئ مرګلو چې دغه مثلا پاس کې هر ټینس کې سیمپل کې وکاروئ ولې ing طرف ته غلط نشئ ولې چې دا stative verb دی مرګلو عادي دی او برعکس love hate مرګلو دې ترڅنګ مهم بل dislike. صحیح دی like خو خوښولو ته وایي لکه love او hate. dislike هم نفرت که چې نه خوښوي لکه تقریبا لکه hate غوندې نفرت کولو ته وایي. صحیح شو یا نه خوښول. مثلا I dislike my phone. I dislike his teaching. I dislike his teaching means I don't like his teaching. I dislike his teaching means I don't like his teaching. Yeah, I don't like his I dislike his teaching. دا معنی چې I don't like his teaching. نو تاسې کولی شئ مرګلو dislike نفرت کولو ته وایي او like خوښولو ته وایي او dislike معنی چې negative دی like وي. او بل یو مهم شی چې تاسو ته وایم هغه شی دی چې انګلیسي کې لږ ښه استعمال لري هغه سیم دی. سیم دام stative verb دی مرګلو. سیم معنی دا چې معلومیدل. سیم دا معنی چې معلومیدل یا ښکارېدل لکه زه وایم موږ پښتو کې داسې وایو he dislikes me, she likes your shoes. African sister, this is a perfect sentence. She likes your shoes, but as it is a simple present tense, please use is. Mirwali brother, he dislikes.
please use is because it's simple present is a simple present is with third person singular of affirmative sentence. We should use is or is with verb. نو مرګلو نو مرګلو معلومیدل موږ پښتو کې داسې وایو وای ته ډېر ښکلی معلومیږي وای هغه ډېر بدقواره معلومیږي هغه ډېر هوښیار معلومیږي هغه لکه رئیس جمهور داسې معلومیږي نو تاسې کوی شئ مرګلو د داسې ښکارېدل یا معلومیدلو دپاره سیم وکاروئ مثلا he seems handsome she seems beautiful هغه ډېره ښکلې معلومیږي نو موږ وایو she seems beautiful she seems beautiful هغه ښکلې معلومیږي مطلب دا ممکن ښکلې وي یا نه وي she might be beautiful or she might be not but she seems beautiful هغه ښکلې معلومیږي مثلا he seems like a president هغه لکه رئیس جمهور داسې معلومیږي he seems intelligent هغه هوښیار معلومیږي دا معنا چې کېدای شي هوښیار وي یا نه وي خو ما ته هوښیار معلومیږي he seems intelligent to me مثلا هغه هوښیار معلومیږي no he doesn't seem intelligent هغه هوښیار نه معلومیږي مثلا برعکس برعکس ممکن ته ځینې وخت کې برعکس وویلی شي مثلا she seems stupid to me ما ته بې عقله معلومیږي مثلا she seems stupid نو تاسې کولی شئ he seems rude مثلا your teacher وبخیر چې دا جملې سر دی جملې سر باید په غټ حرف ولیکل شي ما کوچنی ولیکلو your teacher ستا استاد seems rude استاد دی یعنی بد اخلاقه معلومیږي your teacher seems rude نو په دې اساس باندې تاسې کولی شئ I seem a beautiful teacher مثلا زه وایم you seem good ته ښه معلومیږي نو په دې اساس باندې تاسې کولی شئ مرګرو چې دغه وکاروئ دې نه تېرېږم بل مرګلو remember څه معنا remember دا stative verb دی remember دا معنا چې په یاد لرل څه معنا په یاد لرل په یاد لرل remember مثلا زه تا ته ووایم زه یو وخت کې تا سره ما ملاقات شوی و زه اوس تا وګورم زه تا ته وایم چې ما ستا سره hey good morning how is it going ته وایې I'm fine hey do you remember me زه دې په یاد یم یعنی ما په یاد لرې do you remember me oh no I'm sorry I don't remember you who are you ته ورته چې oh I am the one I visited with you دا غځای کې هغه ځای کې نو مطلب دا چې ته ورته ځان معرفي کوې صحیح دی Oh, sorry, I don't remember you. Sorry, I didn't remember you that time. وبخیر چې هغه وخت مې په یاد نه وي نو تاسې کولی شئ I will remember you next time. راتلونکي وخت بیا به مې په یاد وي نو تاسې کولی شئ په simple present کې simple past کې simple future tense کې وکاروئ خو تاسې continuous tense کې نشئ کاروئ ولې چې دا stative verb دی dynamic خو نه دی که نه دا خو non continuous verb دی نو تاسې remembering ing نشئ ورکوئ I am داسې نه are you remembering me ګوره بیخي په د خوله کې هم نه جوړېږي are you remembering me داسې نه do you remember me نو دې په ځای چې تاسو present continuous tense وکاروئ کوشش simple present tense وکاروئ ولې دا stative verb دی dynamic نه دی نو په دې اساس باندې مرګلو I do not remember my teacher نو تاسو شئ oh I do not remember you I do not remember my teacher یعنی استاد مې په یاد نه دی صحیح شو نو په دې اساس باندې تاسې کولی شئ I do not remember him مثلا do you remember me زه دې په یاد یم مثال که do you remember me مثلا که داسې یا مرګ do you remember me oh no sorry I forgot you I don't remember you نو ته وایې چې اوکې خپل ځان معرفي کوي I will remember you next time نو مثلا مرګلو تاسې I don't remember my friends میرولی brother excellent this is a very good sentence I don't remember my friends خپل مرګلي مې په یاد نه دي I can't remember you in the past I didn't remember you in the past because in past tense we can use did in negative sentence I didn't remember you
I didn't remember you in the past, but now I remember you, and I will remember you in the future too. I will not forget you. No بس بالکل ما ته یو بل شی را یاد کړو مرګرو. Remember چې تاسو خبره وکړه ما ته forget را یاد شو. او دام stative verb دی. ډېر ښه شو. forget دا معنی چې هیرول. څه معنی؟ دا معنی چې هیرول. forget مثلا زه تاته وایم د remember زید دی. Okay, زه خپل ځان معرفي کوم بیا درسره. Okay, remember me. ما په یاد don't forget me, okay? ما هیراوه. Don't forget me. Negative imperative sentence دی. که request وکما don't forget me please. Please don't forget me next time. راتلونکي کې ما هیرا. No, I will not forget you. I will remember you. I will always remember you. I will not forget you anymore. I don't forget you anymore. I will always remember you. Okay, please remember me. Please don't forget me anymore. نو تاسو کولی شئ مرګرو په نیگیټیو کې don't forget me anymore. یعنی نور مې ما هیرو. No, I will not forget you anymore. I will always remember you. نو مطلب مرګرو تاسو کولی شئ چې forget وکاروئ د stative verb په نامه ځکه دې سره ing نه راځي ځکه dynamic نه دی یا action verb نه دی دا stative verb دی یا non continuous verb نو یا non dynamic verb دی نو non continuous یا non dynamic سره موږ ing نشو کاروئ داسې نه I am forgetting my lesson. No, I forget my lesson. I am forgetting you. No, I forget you. I forget soon. She forgets anything. She forgets anything. That's not she is forgetting anything. Zaka the stative verb de she remembers me. She remembered me in last 3 days. She remembered because last 3 days means simple past tense. In simple past tense, you should use second form of verb. Mirwali brother, she remembered. She forgot. Ha. Remember agatul da kacheta tasu pomaziki wae. صحیح ده تاسو forget په دې forgot ویل شي مثلا I visited some of my friends yesterday but I forgot their names I visited my friends yesterday but I forgot their names دوی نومونه اوس رانه یې their names نو مرګلو تاسو کولی شئ Oh, I will repeat the names for you, but please don't forget their names in the future. No, I will not forget them. I will not forget them. وګورئ مرګلو simple future tense کې مثلا تاسو کولی شئ simple present. I will not forget them in the future. But I forgot them yesterday. Then my friends told me the names and now I remember their names. I will not forget them. I don't forget their names anymore and I will always remember their names and I will not forget them. No margalo daga forget who the stative verb day no usa purimo love, hate, like, dislike that's remember or hate or seem په دې باندې خبرې وکړي چې دا ټول stative verbونه دي او ډېر ښه کارول کیږي دې ترڅنګ مرګلو یو بل سی دغه سی لیدل څه معنا لیدل یا کتل نو مرګلو یا کتل یا لیدل د خپل stative verb دی دا معنا چې تاسو سی سره ing نشئ ورکوئ seeing داسې نه Oh, I cannot see یعنی زه چې شی نه شم لیدای I cannot see anything I will not see you again بیا به تا ونه ګورم see you بیا به وګورو مثلا see you soon خو داسې نشي ویلی مثلا I am going to the downtown in order to see my friend in order to visit my friend صحیح شو نو seeing I see you مثلا ته یو مرګري ته زنګ ولا دی هغه تا ته زنګ وته ګوري الته هغه تاسو ټلیفون where are you oh I'm right here oh I see you you are right there please move forward a little bit I see you زتا ګورم نو په دې اساس I see you زتا ګورم I am seeing you دا کار تاسو نشئ کوئ مرګرو ځکه چې دا stative verb دی I see my friends I see my friends once a month, once a week مثلا. مرګلي مې په هفته کې یو واري ګورم. I see, I cannot see you. No, مثلا she
will see me. مثلا ټولو سیمپل ټینسونو کې تاسې کاروای شئ خو اساسي هدف مې مرګلو دا و هغه دا چې تاسې کوای شئ چې سی دغه سټیټیو دی په خپل هغه کې یعنی اول فورم کې تاسو نشئ کولی چې she is seeing me نه دغه تاسې نشئ کولی ولې چې دا سټیټیو ورب دی ډاینامیک نه دی یعنی نان کنټینوس دی دا خو کنټینوس کې وکارولو دا نان کنټینوس دی دا کنټینوس کې وکارولو دا غلط دی نو پلیز she is seeing me she sees me she sees me not she seeing me دا هغسې ډېره آسان دی مرګلو ډېره دی دی هېڅ په دې کې کومه خبره نشته ښه مرګلو مخکې ځو بل دی here اوریدلو په معنا اوریدل here مثلا I cannot hear you زه تا خبرې نه اورم I cannot hear do you hear me آیا ما خبرې اوري زه تا ته وایم do you hear me آیا ما خبرې اوري yes I hear no I do not hear you no I do not hear Did you hear me yesterday? پرودی ما خبرې وردی Yes, I heard you. نو کله چې hear دویم فرم تاسې کاروئ دویم فرم یې مرګلو داسې دی چې hear heard مرګلو د دویم فرم زه درته وښیم ځینو مرګلي heard تلفظ کوي متاسفانه یې دې دویم فرم چې دی heard I didn't hear yesterday مثلا I heard you yesterday I heard an explosion. I heard a big noise. I heard someone were like yelling. I heard someone was yelling. No ta wele shi chi I heard someone was yelling. No ta si wele shi chi I heard someone was calling me. Ma waurida chi yau cha mata ghak kawalo. I heard. No tasu second form chi karawai po past tense ki no tasu ba heard. Zini margalwai heard ba nawai margalu heard. Ha. No da ډېر مهم دی اوریدلو ته وایي دا سټیټیو ورب دی ډاینامیک نه دی نو تاسې کولی شئ چې دې سره آی ان جي استفاده نه کوئ او بل چې دی ملګرو سمیل بویولو ته وایي چې شته بویولو ته ښه بویول یا بوی کول صحیح شو بویول سمیل زه وایم چې it smells simple present tense کې smells good دا خو ښکلی بوی کوي ښه بوی کوي it smells good داسې نه شم چې it is smelling good نه تاسې grammatically تاسو قطعا داسې نه شئ ویلی چې it is smelling good it smells good یعنی دا ښکلی بوی کوي یا ته عطر والی دي چې شی عطر دی والی دي زه تا ته وایم چې ته ښکلی بوی کوي یعنی ته ښه بوی کوي زه وایم چې you smell good چې شی you smell good you smell good دا معنی چې ته ښکلی بوی کوي wow you smell wonderful you smell so good ته خو ډېر ښکلی بوی کوي نو you smell یا he smells یا she smells good نو دا معنی یا it smells good یا it smells so bad it doesn't smell good does she smell good oh yeah she smells good نو تاسې کولی شئ ملګرو چې دا چون causative verb دی تاسې کولی شئ په simple tenseونو کې وکړه smelled it didn't smell good yesterday oh yeah no it didn't smell it smelled awful خراب بوی کولو نو تاسې کولی شئ چې په past tense کې simple future tense کې مثلا یا په present tense کې یا perfect simple tenseونو کې خو continuous tenseونو کې تاسې دا نشئ کاروی ښه smell مثلا کله داسې ټیسټ هم د دې په ځای کارول کېږي ټیسټ چې هغه هم سټیټیو ورب دی ټیسټ هم دا معنا چې بوی که خو نه خو تقریبا ټیسټ لکه خوند کول خوند لکه موږ وایو چې it tastes good یعنی دا ښه خوند کوي یو رقم ډیش دی یا مثلا یو څه شی دی تیار کړی دی it tastes so good ډېر خوند کوي دا خو هغه ډیش چې دی مثلا ډیش دې ته وایي مرګلو ډیش لوښي ته هم وایي خو ډیش دې ته چې بامیا لوبیا مثلا غوښه یا قورمه یو شی دې تیار کړی وي دغه ته ډیش واو
this dish tastes so good. Who cooked it? The چا پخه کړی. I cooked it. Wow, it is so good. دا خو ښه خوند کوي. نو taste چې دی مرګلو دغه stative verb دی. تاسې مش نشئ ویلی چې it is tasting good. نه ځکه stative verb دی dynamic verb نه دی. نو تاسې ورسره دا نشئ کارولی. د دې تر څنګ مرګلو sound غږ ته هم وایي noun هم دی. خو موږ خو په ناون کې خبرې نه کوو. چې ناون کې خبرې نه کوو موږ په ورب کې لګیا یو. نو ساوند دا معنی چې اواز کول. صحیح شو؟ اواز کول خو داسې اواز نه. مثلا اواز کول دا معنی چې it sounds terrible یعنی ډېر خراب اواز کوي. یا it sounds noisy یعنی ډېر یعنی غال مغال کوي. نو sound لکه داسې اواز کولو دپاره. it didn't sound good to me. it sounds good یعنی دا ښه اواز دی ښه خبره دی. نو انګلیسي کې ویل کېږي it sounds wonderful. it sounds great. excellent حسن brother. it sounds great. نو دا خو ډېر ښه خبره دی. نو sounds good لکه لاند وایي چې sounds good اصلا داسې دی چې it sounds great. Great دا معنی چې very good. It sounds very good. It sounds so good. It sounds great. نو مرګلو تاسې کوئ چې sounds. It doesn't sound good to me. ما ته دا ښه خبره نه معلومیږي. It doesn't sound good to me. It doesn't sound. بیا به تاسې sounds په ځای sound وایي ځکه چې simple present tense دغه does چې کله استعمال شي بیا د sound نه د اس ځي ځکه چې دغه دلته راغلو. It doesn't sound great. نو تاسې کوئ شئ does it sound good to you? No, it doesn't sound good to me. نو په دې اساس باندې مرګلو it is sounding great. تاسې دا نشئ ویلی ځکه دا stative verb دی dynamic نه دی. مطلب دا چې تاسو دې سره ing قطن نشئ کارولی. دا ډېره مهمه خبره وه. ښه مرګلو understand یو بل stative verb دی د understand په نامه. صحیح شو؟ understand یا no. خو دا no به شاته ولیکمه ځکه چې no یو بله ما. understand دا معنی چې پوهېدل. صحیح شو؟ مثلا زه تا ته ووایم I don't understand you. I don't understand what you are saying. زه نه پوهېږم چې ته څه وایې. I don't understand what you are saying. My MP3 sounds loudly. African sentence. This is a perfect sentence. Excellent for making this beautiful sentence. I do not understand what she is talking about. That's نشي ویلی چې I am not understanding. نه دومره دته انجي نشي ورکړه ځکه چې understand the stative verb دی dynamic نه دی. I don't understand. Oh, did you understand yesterday? Oh yeah, I understood what he was saying yesterday, but I don't understand what this teacher is saying right now. I don't understand him. I don't understand what my teacher is explaining. I don't understand anything about stative verbs. I don't understand anything about stative verb. Oh, okay, listen to your teacher and you will understand a lot about stative verb, because the teacher is explaining about stative verbs and dynamic verbs very clearly. If you will listen, you will understand what the teacher is saying. You will understand about stative verbs and you will understand about dynamic verbs. You will understand anything. Don't worry. Just listen. Okay. No margalo understand de puyedalo pomana razi. No da understand. I don't understand you. I don't understand English. I don't understand grammar. I don't understand English grammar. I don't understand grammar. Oh, grammar is very easy. Follow the online English teachings and you will understand a lot about English grammar. Okay, I will follow the lessons and I will try to understand. Okay. If you will not follow the lessons, you will not understand anything about English grammar. If you will not know English grammar, you will not know anything about English language.
You will not understand what other people are saying. You will not understand what the native speakers are saying. Please learn English in order to understand what other people are saying. نو مرګلو په دې اساس وګورئ تاسو خبرې روانې شوې د ټوله خبرې چې تاسو وکړئ د ما وکړئ لکه چې تاسو کړې وي ځکه چې زه پوهېږم دغه خبرې ټوله تاسو هم کوی شئ. نوم پوهېدلو ته م وایي مرګلو، پوهېدل او پیژندلو ته م وایي. صحیح شو؟ دا دواړه. مثلا I don't know what he is saying. I can't understand what sir is talking in Pashto. Oh, Saddam, brother, I'm sorry. Okay. Yeah, so your sentence is perfect. It means that you understood what I talked about. So I know that you understand what I am talking about. If you didn't understand what I was talking about, then you couldn't make a sentence. So you understand what I am saying. No margalo no پیژندل یا پوهېدلو ته وایي. جملې نه فرق پاتې کېږي چې دا پوهېدلو ته وایي که پیژندلو ته. مثلا I don't know English. I don't know him. زه هغه نه پیژنم. Do you know him? No, I don't know him. I heard something about him, but I don't know him. زه هغه نه پیژنم. که زه وایي چې I don't know about English، یعنی انګلیسي په باره کې نه پوهېږم. دا معنی چې انګلیسي په باره کې نه پیژنم، داسې نه. I don't know him، زه هغه نه پیژنم. I don't know about English، زه انګلیسي په باره کې نه پوهېږم. نو مثلا Do you know English؟ آیا ته انګلیسي باندې پوهېږې؟ دا معنی چې انګلیسي پیژنې. Do you know English؟ آیا ته انګریزان پیژنې؟ Do you know English؟ آیا ته په انګلیسي پوهېږې؟ So that's it. Do you know English language؟ آیا ته په انګلیسي ژبه پوهېږې؟ Do you know English؟ آیا ته انګریزان پیژنې؟ نو دا هغسې. نو تاسې کولی شئ او د دې دویم فرق مرګلو چې دی نو تاسې نو noun تاسې کولی شئ په پرفیکټ مثلا نورو هغه کې استفاده کوي دا هغسې نو تاسې کولی شئ چې دا هغسې استفاده کوئ. هېڅ مشکل نشته، خو یو عذر درته کومه چې I am knowing you ING ورنه کړه ځکه دا stative verb دی، dynamic نه دی. نو I am knowing you I am understanding English. نه دا کار ونه کوي، نوره دا اشتباه ونه کوي، نوره هېڅ خبره نشته، نوره انشاءالله هېڅ مشکل به تاسو نه جوړېږي ځکه دا stative verbونه دي، دې سره هغه ما استعمالوئ. ښه مثلا agree موافقه کول. څه معنی؟ موافقه کول یعنی هم نظري کول. مثلا ته به ماته زه تا ته وایم چې Dear brothers, English grammar is very important to learn in order to improve your English language capability. ته به چې Sir, I agree with you. Sir, we agree with you. English grammar is very important for learning a second language. So then, do you agree with me? Yes, sir, I agree. Are you agreeing? Yes, sir, I am agreeing. No. ING ba katan warkavi. I don't know cooking. Excellent, Afghan sister. I don't know cooking. Zane pa pakhli na puyegama. Ha. Agree. Notasi margalo. Masalan, do you agree? آیا ته موافقی یا موافقه کوي چې Do you agree English is important? English is an international language. Do you agree that English is an international language? آیا دا ما سره موافقه کوي؟ Do you agree that English کدلته دا ټم واچوي Do you agree that English is an international language? Yes, I agree that English is an international language. No, I don't agree that English is an international language, but I agree that Arabic is an international language. Oh, okay. نو مثلا ته کولی شې چې مثلا agree وکاروې د stative verb په صفت باندې. ښه بل مرګلو need
need ضرورت لرل ضرورت لرل need مثلا I need your help زه ستا کمک ته ضرورت لرم بخښنه معذرت غواړم مرګلو افغانستان مې یو مرګلي خواجه طوفان حسنخیل میسیجلر ته زنګ کړی و چون زه تختې مخې ته وم د کمرې شا تر شا نه وم چې پوه شوم چې ما لایف هغه شوی دی اخلال شوی دی بخښنه غواړم خواجه صاحب که خبره مې اوري دغه خبرې خلاصې کړم انشاءالله وروستیو شیبو کې یم د تدریس انشاءالله زه بیا درسره تماس نشم نو مرګلو need د stative verb دی دا ing نشي خوړی I am needing your help داسې به نشي ویلی I need your help زه ستا کمک ته اړتیا لرم ستا مرستې ته اړتیا لرم can you help me I need your help زه ستا کمک ته اړتیا no I cannot help you لکه مثلا زه ته وایم چې he was my best friend before because he needed me in the past time but he is not I am not his friend anymore because he doesn't need me anymore هغه مخکې ما مثلا زه یې مرګلی وم ځکه چې ما ته ضرورت لرلو خو اوس یې مرګلی ځکه نه یم ځکه چې ما ته نوره اړتیا نه لري نو ته مثلا oh he needed me in the past he doesn't need me anymore that's why I am not his friend anymore he doesn't want to have friendship with me anymore نو مرګلو په دې اساس باندې نه امرخیل صاحب تاسو ویل چې نیډ غوښتلو ته نه وایي نه ګرانه نیډ ضرورت لرلو ته وایي غوښتلو ته وانټ وایي ډېر ښه شي ته دې اشاره وکړه خیر دی غلط نه یې تللی زه به وانټ هم وایم انشاءالله ښه نو مرګلو دا دی چې امرخیل صاحب غوښتنه کړې ډېر په ځای ځکه چې وانټ هم stative verb دی زه د هغې ته راتلم امرخیل صاحب وانټ غوښتلو ته وایي ډېر ښه ځای کې want معنا غوښتل need معنا اړتیا لرل یا ضرورت لرل want معنا غوښتل مثلا دا ing نشي خورای مرګ ځکه د stative verb دی dynamic نه دی د non continuous verb دی نو د action کې نه کارول کیږي I want your pen I want to be a teacher زه غواړم چې استاد شم I want to be a doctor I want to have 6 cars زه غواړم چې شپږ موټرې ولرم I want to be a president زه غواړم چې رئیس جمهور شم کسې چې ویشه state I want a pen زه قلم غواړم نو I am wanting a pen مرګلو قطن نشي ویلی ځکه چې دا dynamic verb نه دی چې ing ورکوي دا non continuous verb دی یعنی stative verb دی نو تاسې I wanted to be a president but I don't want to be a president anymore I will not want to be a president مثلا ما غوښتل چې رئیس جمهور شم خو نوره نه غواړم چې شم بس دی I want your mobile excellent I want your help که داسې شي غواړم که نه I want to learn English I want زه غواړم I want to be a teacher که لرم دغه situation کې I want to be a doctor I want to be a nurse I want to be a teacher do you want to learn English yes I want no I want your pen she wants my pen I wanted your pen yesterday but I don't want your pen now I don't need it okay مثلا